سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په مرکز کې یو ترافیک پولیس چې ویس نومیده ووژل شو. دا ترافیک پولیس کله چې غوښتل خپلې دندې ته ولاړ شي خو تر هغې مخکې نن سهار نږدې 7 بجې د جلال آباد ښار د 4مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو ناپېژند وسلوال کس له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له بېلابېلو څانګو 20 پولیسان د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه نن سهار روسیې ته ولېږل شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان له یوې ازموینې وروسته غوره شوي دي. دغه پولیسان چې تر 12 ټولګي یې زده کړې کړې وې په 6 کالو کې به د روسیې په کورګان ښار کې په یوې پوځي اکاډمۍ کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي. په هرات کې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ماشومان ټپیان دي. د هرات د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د ادرسکن ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې منچاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي دغو ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله اوښتې چې په یاده سیمه کې پر لوبو بوخت وو. د افغانستان او ترکیې د تاریخي اړیکو د اسنادو لومړنی نندارتون تېره ورځ د 2 ورځو لپاره په هرات کې پرانیستل شو. د دغه نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون چې د 3 پېړۍ تر شنه اسمان لاندې په نامه جوړ شوی موخه یې د هرات او ترکیې د ترمنځ د کلتوري اړیکو پراخوالی او د افغانستان د پخوانیو حکومتونو او عثماني دولت ترمنځ له تاریخي اړیکو سره د افغانانو اشنا کېدل دي. په دې نندارتون کې چې د ترکیې د تیکا دفتر له لوري جوړ شوی د افغانستان او ترکیې 103 د اړیکو سندونه چې وروستیو 3 پوړیو پورې اړه لري نندارې ته وړاندې شوي دي. ټاکل شوي د دغو سندونو یوه ټولګه د کتاب په بڼه افغانانو ته ورکړل شي. ولی مایل هستیم که سال آینده یک کتاب چاپ کنیم. اونجا در اون کتاب تقریبا 300 اسناد میشه و همه اسنادها به زبان داری هم ترجمه میشه. این نمایشگاه بی‌نهایت قابل ارزش است، ارزش خاص داره و باعث و منبع اصلی و مستند تاریخ روابط خارجی افغانستان و ترکیه است. نشان دهنده روابط و برای کسای محققینی که خواسته باشند در حصه تاریخ روابط بین دو کشور و روابط فرهنگی بین دو کشور تحقیق بکنند این اسناد بسیار میتونه موثر واقع بشه. او ولسمشر غني تیر ماښام د کرکټ بورډ مخکینی لوی مشر شکرالله عاطف مشعل ته د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته نغدي جایزې ورکړې. ښاغلي غني د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان واقعي سفیران وبلل او دوی ته په خطاب کې وویل تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لرئ، اتفاق او ټیمي کار مو هم بېساری دی ځکه په دقت لوبه او کار کوئ. ښاغلي غني زیاته کړه له هغه هندي ماشوم سره چې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ له لوبې وروسته وژړل له هغه سره د تاسو عکس اخیستل د تاسو د عالي اخلاقو ښکارندویي کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.